زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د افغانستان پریمیر لیگ یو ځل بیا را یاد شو، هغه ځکه چې نن موږ د دوبۍ یو لیگ شروع کړی د امارات کرکټ بورډ والا، او د هغې میډیا رایټس چې په ټلویزیون باندې یا په ټلیفون یا دې باندې خلک ګوري، زی ټي وي او سونی دا تیری کمباین کیږي. دوی د 10 کالو دپاره په 120 میلیونه ډالر واخیسته، مطلب 12 میلیونه ډالر د کال. په لیگ کې به 10 بارانیان لوبیږي، یو به پکې اماراتي، مطلب داسې یو نړیوال جام غوندې سلسله جوړی. نو موږ ته خپل ای پی ایل د افغانستان پریمیر لیگ چې 2013 کال کې شوی وو، مګر عاطف مشل او شفیق ستانکزی چې په دې دغه کې تور دي په دوسیه کې فکسینګ او څه مسلې کړې وي، د هغې د وجې سټاپ سو بیا سنکسر سره کومه مسله چې وه هغه هم حل شوه. فرهان کسکر یوسفزی زموږ د کرکټ بورډ پخواني مشر ویلو چې دا زه په شخصي لګښت کوم، دې کمعقل ته دا معلومات ته چې لیگ په شخصي لګښت نه کیږي، دې کې ډېرې زیاتې خرچې کیږي. خو 2020 فروری کې وای په شخصي لګښت کوم، او د کرکټ بورډ د کارمندانو هم کش ورکړی و ښه پوسټونو ته، او موږ هماغه وخت کې ویلو چې دا نه کیږي، ونه شو. اوس میرویس اشرف صاحب ګوره په همدې وخت کې په همدې ټیم کې دنه هیله ده چې په دې کار وکړي، باقاعده سیپ هر څه ورته سیټ کړي، دا داسې په ډوزو نه کیږي، دې ته د کار وکړي. دا ډېر مهم دی. څنګه چې دنیا نورو خلکو لیګونه دي، دې کې 2 فایدې دي. یو ټولو نه مهمه فایده دا ده چې زموږ کرکټران دا چې په ټیلنټ لکه انډیا کې چې آی پی ایل کې نه ټیلنټ راوځي، همداسې نور لیګونو ته پاکستان پی ایس ایل نه ټیلنټ راوځي، زموږ به ای پی ایل نه ټیلنټ میدان ته راشي، بل به زموږ لوبغاړو ته یو څه پیسې په لاس ورشي، او کرکټ بورډ ته هم پکې غټه ده. نو هیله ده چې دوی ور باندې کار وکړي، فکر صرف نه چې کار وکړي، دا ډېر مهم دی. موږ ټیسټ نیشن یو، او دوبۍ کې اسم پښتانه ماشاءالله ډېر زیات دي، فین به هم څه مشکلات نه وي، مګر په کوم وخت کې باید وشي. زما د پر نظر چې ټول نه بهترین وخت، خیر دا کال خو تیر سو، په دوبۍ کې ډسمبر 28 نه وروسته تر جنوري 15 پورې به هغه دوی کار دی، خبرې دی وکړي، کار دی پیو کې. خدا ډېر مهم دی، زموږ کرکټ دپاره ډېر مهم دی، زموږ د کرکټ راتلونکي دپاره مهم دی، د کرکټ بورډ دپاره مهم دی، او د مینوالو دپاره مختلف فرانچایزز به موږ به ګورو. او دې په ځای چې لکه نورو فرانچایز باندې 4 لوبغاړي، زه هم 15 لوبغاړي د پکې پرېږدي، چې 15 لوبغاړي په هر یو ټیم کې هغې پورې میکسیمم لوبېدی شي، ایکسپوژر به زیاتیږي، د دنیا نور ملکونه به هم ګوري. نو هیله ده چې د افغانستان ای پی ایل په 2022 یا 23 کې